رحیم نننی درس زمونږه ډیر مهم درس دی په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې هغې ته سټایلز مونږ وایو او په دې کې لومړنی ټاپک دی کنډیشنل فارمیټینګ. کنډیشنل څه ته ویل کېږي، فارمیټینګ څه ته مونږ وایو. کنډیشن مونږه حالاتو ته وایو، سچویشن، او کنډیشن شرط ته هم ویل کېږي. نو دلته اصلاً کې د کنډیشنل فارمیټینګ نه مطلب شرط دی. یو شرط وټاکو موږ که چېرته مثال دا کار داسې وشي نو دا کار به داسې وکړي. لکه موږ داسې وایو یو سټوډنټ دی، هغه اگزام ورکوي، که چېرته په دې اگزام کې دی پاس وي نو ریزلټ کې به دلته پاس لیکل کېږي، او که چېرته فیل وي نو دلته به فیل لیکل کېږي. دا شرط دی که نه؟ که په چېرته په اگزام کې دی مثال 45 یا 40% پوره کړه نو دا پاس دی که نه فیل دی. دا یو کنډیشن دی، که 40 پوره کړي وو دا نو پاس راځي، او که 40 نه کمه فیصدي وو نو دا به فیل راځي. دغه قسمه حالاتو ته موږ څه ویلی شو؟ کنډیشن، شرط، چې د شرط مطابق به دې مخکې ځي. اوس دلته موږ سره په دې څه کې کنډیشنل فارمیټینګ دی، دلته اصلاً کې د رنګ د لحاظه دې معلوموي، د رنګ د لحاظه معلوموي چې کوم سیل کې عدد زیات لیکل شوی دی، کوم سیل کې عدد کم لیکل شوی دی. یو شرط به موږ ټاکو، هغې دپاره موږ دا یوز کړو چې لومړنی آپشن پکې دی موږ سره هغې ته هایلایټ سیل رولز ویل کېږي، او په دې کې لومړنی آپشن دی هغې ته ګریټر دین، لیس دین، بټوین، ایکول ټو ټیکسټ دیٹ کنټین ا ډیټا کیرینګ ډپلیکیټ ویلیوز. ګریټر دین نه مطلب څه دی؟ مثال په ډول موږ راغلو دیس کې زه یو څه لیکنه کوم، لکه ما ولیکله یو کسټمر دی او هغه موږ نه یو آیټم علي، د هغې کاسټ، قیمت د هغې پرایس، د هغې یونټ، د هغې ټوټل، دا موږ راوباسو، او د هغې ګټه او تاوان. دا معلومول موږ ته ضروري دي چې دا باید معلوم شي. نو کسټمر به راځي، مختلف کسټمر به وي، خو زه د ټولو نه مخکې په دې ګټه کې د سلیکشن علمه، او په دې کې زه د دې لپاره یو شرط دم، شرط په دې ګټه کې وته شرط دم. څه شرط؟ هغه شرط داسې دی لکه تاسو راځي په دې کې داسې ورته وایه ګریټر دین، که چېرته په دې سیل کې ګټه د 2000 روپو نه زیاته شي، د 2000 روپو نه زیاته شي، یا به داسې وایو که د 0 نه زیاته شي، 0 یا د 0 نه زیاته شي نو کسټم فارمیټ په کلیک کوم زه، یعنې دلته به راشي، تاسو به دې کې کسټم فارمیټ ته راشي، او په دې کې به داسې ورته وایې چې د ګټې لپاره به دا قسم یو رنګ ورکوي چې مثال دا ګټه شوې ده. بس دې به ځان سره اوکې کړي، دا به مو اوکې کړي. سلیکشن مې اخیستی نو په همدې ساحه کې به دې راځي. کسټمر اوس موږ سره یونس دی، لا به موږ څه خرڅ کړي نه دي، نو دې د وجې نه هلته موږ ته اسم نه ښیي. کله یو آیټم څه خرڅو، مثال کمپیوټر، د هغې قیمت 20,000 روپۍ دی،
20,000 روپۍ تاسو خرڅوئ. کاسټ اصلي قیمت ته یو پرایس د خرڅولو قیمت ته موږ ویلی شو. اوس ګورئ دا کمپیوټر یو دانه دی واخیست نو ټوټل خو رېستل پکار دي که نه؟ نو ټوټل کې به ولیکمه ایکول دا پرایس پر حوالهمه دا به ضرب کړمه په دې مقدار کې ځکه چې د یو به یو مقدار قیمت وي د دوو به دوو قیمت ایم تر دی. ما ویلي و چې کله تاسو فارموله ریپیټ کوئ نو د هغې دپاره شارټکټ چې موږ استعمالو کنټرول ډي استعمالو موږ او په دې ګټه کې به تاسو ودرېږئ ولیکئ ایکول د پرایس ته به تاسې ماینس کوئ کاسټ ځکه دا ماینس کو چې دلته خو موږ ته ګټه تاوان رسېدل پکار دی که نه نو د دې نه به ماینس کو دا نو د دې نه چې تاسو دا ماینس کوئ نو دې کې به 100 روپۍ راځي موږ ته 1000 روپۍ به راځي ځکه 1000 روپۍ باقیه دي موږ سره که نه باقیه ګټه ده او بیرته به ضرب په یونټ کې کو مثال کې کیدای شي دا یو نه دا پراډکټ خرڅ شوی 2-3 خرڅ شوي نو ګټه به ضرب شي خپلو منځونو کې. خو په دې کې دلته یو شرط دی که چېرته د ضرب د مخکې ماینس راشي نو هغه ماینس خبره به تاسې په قوس کې ساروئ. تاسو دا محاسبه که زده نه شي پروا نه کوئ زما مقصد په بل ځای کې دی. زما مقصد په دې کې و چې چېرته ګټه مونږ ته راځي نو د هغې ګټې دپاره که ګټه چېرته مثال په یو سل کې مونږ سره راشي نو د هغې کلر به داسې داسې مې ویلي وو که نه ورته چې ګټه وي نو هغه کلر به داسې لکه داسې کې ما په دې کنډیشنل فارمیټینګ کې ګریډر دین کې دا 0 لیکلی او 0 که چېرته د 0 نه زیاتېږي نو د هغې دپاره به دا ماډل کلر ورکوي دا به وکوي دا به ډېر ټیک هماغه کلر ورکوي. اوس مثال په دې کې زاهد راځي هغې موږ نه پلی شلي 800 روپۍ د هغې قیمت دی 810 روپۍ موږ خرڅو 2 دانې مې خرڅ کړو نو ګټه شوه خو په دې سل کې یو بل شرط دا اکدم ورته چې دا ګریډر دی نو مطلب 0 نه زیات یو په دې کې موږ سره دی هغې ته ویل کېږي لیس دین مینس که چېرته دی د 0 نه کم شي نو د هغې دپاره به څه کې د هغې دپاره به ریډ کلر دی ځکه هغه به تاوان کې روان وي. ګوره دلته ورا 0 دی ما د 0 نه کمه خبره ورته نیولې ده. اوس مثال په دې کې جمیل راغلو هغې موږ نه هارډکس واخیستو د هغې قیمت 2000 روپۍ دی او 2010 روپۍ زه خرڅوم 1900 روپۍ مې خرڅ کړو نو هلته تاوان وشو که نه که 2 دانې خرڅ کړم نو 200 روپۍ تاوان نو دی به په ریډ کلر کې موږ ته شو کړي چې دا خبره تاوان طرف ته روانه ده که ګټې طرف ته روانې هغې دپاره به هغه فارمیټ ورکوي دي که ګټې طرف ته روانې ګټې دپاره به دا فارمیټ دی. نو اصلا خبره دا ده چې مونږ کله غواړو چې د بعضې سلونو کې د شک لحاظه یو رنګ واچو د هغې دپاره کنډیشنل فارمیټینګ کې لیس دین ګریډر دین دا 2 الفاظ څه کوو استعمالوو. څنګه او ورته ورته ویلی شي مثال که د 2000 نه زیات شي که د 100 نه کم شي داسې ورته ویلی شي صحیح ده که نه دا ورته ویلی شي مونږ نو دا اصلا مونږ سره به دې کې دا شو. نو تاسو بیا سوچو کې په دې کې چې کوم نور اگزامپل تاسو جوړولی شي شاګرد یې مضامینو دپاره تاسو یو دغه جوړوئ لکه زه به داسې یو اگزامپل بل درکړم چې ښه پوه شئ. ما سره که چېرته مثال یو سټوډنټ وي نو د هغې سټوډنټ به یو څه سبجیکټ یې موږ سره دلته راشي سبجیکټ لکه مثال میت شوه دري شوه مثال دري شوه پښتو شو انګلیش شو همدغه شانه کیمستري او آخره کې بایولوژي. زه څه وایم دا خو به موږ سره مضامین راځي
مختلف مضامین به اوس دې ټولو کې ما انتخاب زه کنډیشنل فارمیټ ته راځم که چې د مثال په دې کې لیس دین شي د څلوېښتو نه کم شي نو څلوېښتو نه چې کم شي کسټم فارمیټ ته به راشم هغه په ناکامانو لیست کې اچوم او کنډیشنل فارمیټ ته راشي ګریټر دین مینس که د څلوېښتو نه 9 نه زیات شي مطلب 40 شي دغه شي نو هغې لپاره هغه کامیابان دي نو مطلب د هغې لپاره به دا یو کلر واچوم دې به وکړي اوس احمد راځي 50 نمبر وړي کامیاب دی که 40 وړي 50 وړي 80 نمبر وړي 50 نمبر وړي 80 نمبر وړي بیولوژي کې 10 وړي ناکام زاهد دی هغې پر ایگزامپل 88 دا نمبر شوي کم ځایونو کې چې دی پاس راځي نو هغه به کامیاب لیست کې راځي او کوم کې چې ناکام وي هغه به ناکام نو کم او زیات زمونږ په لاس کې دي چې نفر که مونږ کامیابانو لیست کې راولو که ناکامانو لیست کې راولي هغه زمونږ کار دی ٹھیک دی که نه نو داسې مسلو دپاره بیا دا استعمال کوي یو خبره په دې کې دا هغې ته وایي بټوین مینس د دو عددو ترمنځ چې کله یو عدد راشي زه یم دې کې راځم په دې کې بټوین باندې کلیک کوم زه یم کله چې د 90 او د 100 ترمنځ یو عدد وي نو هغې ته انډیویژولي یو کلر ورکوه چې دا کلر ورکوه چې مطلب دا ډېرې نمبرې وي یا یو خاص مقصد لپاره اوس که څوک کتې وړي نو هغه کلر نشته خو که 90 وي سي هغه کلر یا مثال 100 وي سي یا 95 وي سي د هغې ترمنځ که 9 نمبر وي سي هم دې دپاره هغه کلر نه نو مطلب دی چې تاسو یو سپیسیفیک کلرز ورکولی شئ د دو اعدادو ترمنځ شرط دپاره به څه استعمالو مونږ بټوین به استعمالو او ایکول ټو دې ته وایي مثال زه داسې وایم چې که چېرته په دې لیکنه کې یو عدد مساوي شي د 100 سره مثال 100 په 100 کې نمبرې ویوړې نو هغې دپاره ته راشي یو سپیسیفیک فارمیټ داسې ورکړه لکه دا یا دا کلر فانټ ته راشي د هغې کلر مثال وایټ والا دې وکړئ که ځان سره دا وکړئ نو تاسې وګورئ ما خو سلیکشن کړی دی کم یو چې 100 نمبر یې اخیستي نو په هغې کې یا کم سبجیکټ کې چې 100 نمبر یې اخیستي دي د هغې دپاره یو سپیسیفیک فارمیټ دی مثال په دې میت کې ونه پر 100 نمبر یې دي دا فارمیټ که 99 یې هغې دپاره خپل فارمیټ شته که 80 نمبر یې هغې دپاره خپل فارمیټ شته که 3 شل هغې دپاره خپل فارمیټ شته مقصد باندې ورسېدی تاسې که نه نو دا د شرط د لحاظه یو کنډیشنز دی ایکسل کې دا ډېر زیات استعمالیږي تاسو یوز کوئ ټیکسټ دیټ کنټینټ څه ته وایو لکه دلته یو نفر راغی اسرار الحق ټولو مضامینو کې دی سلسل نمبر یې ویوړي دا سلسل نمبر یې ټولو مضامینو کې ویوړي زه یم هغه نفر چې په ټولو مضامینو کې سلسل نمبر یې وړي هغه دا دی نو د ده دا نوم باید په نښه شي چې دی نمبر یې زیات یې وړي نو ته به راشي ورته به وایي چې هغه نوم چې هغه د اسرار الحق سره دی مساوي کېږي نو د هغې لپاره یو خاص فارمیټ ورکړي فیل ته راځي مثال دا کلر ورکړي دا وکړئ که ځان سره صحیح شي که نه نو تاسو یو نوم تاسو مشخصوئ د هغه نوم د مشخصولو دپاره به مونږ دا استعمالوو ټیکسټ ډاټ کنټینټ به استعمالوو تاسو ورسېدئ مقصد باندې یو تاریخ دی لکه ډیټ کیرنګ دلته رالم ما په دې کې یو تاریخ واچولو مثال ډیټ دا زمونږ یو تاریخ شو اوس د دې تاریخ نه وروسته په دې ځای کې زه راځم تاریخ لیکم لکه کنټرول سیمیکالن سره تاسې ډیټ واچوئ کنټرول
سیمی کالن سره موږ ډیډ اچو تاسې به کنټرول پلس سیمی کالن ووایي نو دې به تاسې سره چې کوم دی تاریخ درکړي او که چېرته مثال موږ دې کې کنټرول پلس شفټ پلس سیمی کالن ووایو دا د دې شرکت دی نو دې به موږ ته چې دی بیا څه راکوي دې به موږ ته ټایم راکوي ټایم وخت نو ما یو تاریخ اچولو نو د هغې تاریخ دپاره ما دا شرکت استعمال کړو کنټرول سیمی کالن اوس که چېرته مثال په آینده کې زه دا تاریخ ریپیټ کما مختلف ډیټ موږ تاریخ معلومول غواړو لکه تاسو په دې ریکرینګ باندې کلیک کې زوم د نن ورځې سیل ماته سلیکټ نو دی او ماغه لیکنه سلیکټ چې کوم د نن ورځې سیل شوی دی هغه لیکنه دی سلیکټ کوم چې په نن ورځ کې څه شوی موږ سره سیل شوی را سره نن ورځ کې صرف دا کې دې شي نن ورځ کې موږ ډیر سیل وکړو نو هغه به ټول سلیکټ مثال د نن ورځې لپاره سیل چې زه به دلته وایم دا مکمل دا سیلونه چې دی د نن ورځې سیل دی اوس چې کله آینده کې تاسو دا سلیکټ کوئ او راځئ دلته کنډیشنل فارمیټس ته او دې کې تاسو دا انتخاب کوئ نو ټوډے انتخاب کوئ دا د نن ورځې سیل دی انتخاب د هغې وکړي چې د نن ورځې سیل زموږ په دې کې کم یو دی یا فار ایگزامپل ټومارو سبا ته به موږ کم سیل کوو نشته به کې ځکه دریم تاریخ دی سبا ته نو هغه په دې کې نشته دی یا فار ایگزامپل ان د لاست 7 days نن د 2 ورځې مخکې کومې ورځې وي نو نن 2 ورځې مخکې صرف د یو ورځ شته دی او بله ورځې پکې نشته لاست ویک 13 هفتې ریکارډ هم پکې نشته دس ویک د دې هفتې ریکارډ به تر 8 تاریخه پورې او دغه شانه نیکسټ ویک ریکارډ پکې شته دی مثال دا د روانې هفتې ریکارډ دی خو د تېرې میاشتې ریکارډ پکې نشته چې تېره میاشت کې موږ خرڅلاو کړی و هغه کم نفر دي په چام کړی و هغه نشته دی او که چېرته دس مانت انتخاب کړو دا خو نهمه میاشت روانه ده اوس او که فار ایگزامپل نیکسټ مانت انتخابوئ نو راتلونکي میاشت لپاره موږ خرڅلاو نه دی کړی نو تاسو ته نه پر ډایرکټ وایي چې ته د هغې میاشت ریپورټ ما ته پرنټ که یا د هغې ورځو چې هغه تېره هفته کې وي نو ته به د کنډیشنل فارمیټ د لحاظه اول سلیکټ کړي او د هغې د سلیکشن نه وروسته به هغه ورته پرنټ کړي نو تا به تیار په نښه کړي چې دغه سیل چې دی په دې ورځو کې شوی دی نو ګورې تاسو په دې ځای کې یو شرط لګولی شئ او هغه تاسو د تاریخ د لحاظه هم لګولی شئ څه ټایم دی لګ ورپسې یو بل خبره ده ډوپلیکیټ ویلیوز ډوپلیکیټ ویلیوز دې ته وایي لکه زه مېره په دې سیلونو کې په دې ټولو سیلونو کې که یو شان نمبرې څوک ویسي لکه مثال میت کې او په پښتو کې مثال یو شان نمبرې دي نو ما ته باید په یو خاص فارمیټ سره شو شي دي چې دې کې ډوپلیکیټ نمبر شته یعنې مطلب دی چې داسې نفر شته چې په دې ځینو مضامینو کې یو شان نمبر سره ولري نو هغې دپاره به ډوپلیکیټ ویلیوز باندې کلیک کړم زه او رابشم ریکارډ کسټم فارمیټ ته د هغې دپاره به زه یو خاص کلر ورکړم مثال دا کلر به ورکړم دې به ځان سره وکې کړم دا به وکې نو دې کې ډوپلیکیټ ډېر زیات دي لکه دا ګوره ډوپلیکیټ دی او دا ولې راځي اتیا نو اتیا ځکه راځي چې ما دا ټول سلیکشن اخیستی و او ټول سلیکشن بیا مقایسه کېږي د دې نورو سیلونو سره اوس که مثال ته داسې ورته یو انتخاب کړي دا یو رو انتخاب کړي د یو نفر نو دې کې زه چې کوم ډوپلیکیټ نمبر یلی د هغې دپاره کسټم فارمیټ ته راشم دا فارمیټ ورکړه دا فارمیټ دا اوکې نو صرف د دې لپاره د دې ترمنځ وي یعنې مطلب دا نه چې که دې کې مثال 55 نمبرې ویسي 55 نو دې کې به نه راځي ځکه د دې لپاره سلیکشن نه و شوی نو که تاسې مثال غواړئ چې د یو چا ډوپلیکیټ نمبرې معلومې کړئ هغه وګورئ تاسو
یا دلته ما یو خبره داسې کړي پرسنټیج اول مې ټوټل راایستلي بیا مې د هغې څه شی راایستلي پرسنټیج ما ولیکل ایکول سم دا مې ټول جمع کړه سره 346 نمبرې شوې او دا ټول څو مضامین دي موږ سره به دې کې 6 مضامین دي نو که د 100 نه موږ دا نمبرې ورکړي نو ایکول دا روانه ضرب که 100 کې تقسیم په څو کا 600 کا پرسنټیج به راوځي فیصدي نو چې کله دا فیصدي تا راویستله د هغې نه وروسته به ته داسې وکړي چې دا فرموله به ریپیټ کړي ځکه د ټولو باید مجموع راوځي او دا فرموله به هم ریپیټ کړي باید چې په دې کې موږ سره د ټولو هغه مجموع څنګه شي هغه راوځي راسره کله چې دا مجموع راووته د دې نه وروسته بیا څه کوو موږ دا سلیکټ کوو زه هم دې کې که د چا ډوپلیکیټ پرسنټیج راشي یعنې دوه نفره داسې چې هغه ډوپلیکیټ یو شانته وي نو هغه موږ ته معلومه وه چې د دواړو پرسنټیج یو شانته دی په دې کلر یې معلومه وه دا وکړئ دې کې داسې نفر نشته چې هغې ډوپلیکیټ پرسنټیج وړی اوس که مثال زه وایم دا نفر دی دا 50 نمبر ډوپلیکیټ پرسنټیج خو به هله معلومیږي چې د هغو ټولو نمبر یې سره مساوي نو ګورئ اتیا مثال 6 اتیا او آخره کې 13 نو دلته اوس پرسنټیج ډوپلیکیټ شو بره به هم تاسې ته هغه کلر وي او لاندې به دې نه مطلب دا شو چې دا او دا پرسنټیج په دې کې څنګه دی دا مساوي تاسو ورس دې مقصد باندې نو دا اصلا کې په هایلایټ سیل رولز کې د ډوپلیکیټ ریلیټډ خبره شوې ډوپلیکیټ ته دا مطلب دی چې کله تاسې غواړئ چې دو ترمنځ هغه ډوپلیکیټ عدد او که چېرته ته داسې ورته ویلی شي چې که چېرته ډوپلیکیټ نه یونیک ریکارډ راشي دلته آپشن دی یونیک خاص ریکارډ چې مختلف یو بل سره نو هغې دپاره دا کلر اچوده چې کوم عدد د بل سره ډوپلیکیټ نه نو ګوره هغې ټولو دپاره هغه کلر دا یو بل سره فرق لري نو دې د وجې نه په دې کې موږ سره دغه بیکګراونډ موجود دی نو د یو عدد د ډوپلیکیټ معلومولو دپاره ډوپلیکیټ وایلوز موږ استعمالوو بیا د هغې نه وروسته په دې کې کوم داسې خاص خبره نشته یو په دې کې مور رولز دي دا مور رول داسې چې تا به د خپلې خوښې یو بیکګراونډ کریټ کړي لکه مثال زه به داسې وایم د هغه نفر چې پرسنټیج زیات وي نو ما خو په دې کې ګریډر دی نه وي که نو زه میره دا اوس خپله جوړول غواړم په دې کې سلویلو ده ګوره ګریډر دین شته دلته که نه ګریډر دین یا ایکول ټو دا خپله تاسو جوړوئ زه یم که د چا نمبر زیات شي یا پرسنټیج زیات شي د 90 نه نو هغې دپاره کوم فارمیټ پکار دی د هغې دپاره مثال دا فارمیټ پکار دی نو دا داسې شو چې دا اوس مونږ په خپله خوښه جوړ نو 90 یا د 90 نه زیاتې شي نو هغې دپاره به دا فارمیټ دی ورکړي نو دا خو ما هر یو تاسې ته بیل بیل تشریح کې چې دلته به دې باندې کلیک کول د هغې دپاره فارمیټ ضرورت نشته چې مور رولز باندې مونږ کلیک کړو یو ګورئ هایلایټ سیل رولز دي یو ټاپ بټم رولز دي په دې ټاپ بټم رولز کې دوه قسمه خبرې شته دي یو ټاپ 10 آیټمز دي یو ټاپ 10 پرسنټیج دی ټاپ 10 آیټم دې ته وایي په سلو کې لس آیټمه یا لس هغه ویلو چې هغه اوچت عدد دی په سلو کې یا په زرو کې او ټاپ 10 پرسنټیج هم دې ته وایي چې په سلو کې لس هغه نفر چې د هغو اوچت پرسنټیج دی د دې لپاره بیا دا استعمالوو مونږ لکه زه دې کې څه وایم دا پرسنټیج ما راایستلی دی خو دا نفر د لسو نه کم دی د لسو نه کم دی دا نفر که نه زه به لږ دا نفر زیات کړم آی ډي به دې ته واچوم لکه ګورې 1 2 3 4 5 6 7 دا اووه نفره دي دا باید لږ زیات نفر راشي ځکه د لسو نه باید زیات وي دا 13 یا 15 نفره به زه والم
د هغو به دلته مختلف قسمه نمبر راځي. ځه تاسو بیا صحیح نمبر ورته کېږدئ او د هغو دپاره به فرموله ریپیټ کړم. دا فرموله شوه او دا د هغو پرسنټیج شو. پرسنټیج خو به ماینس طرف ته نه به، مثال اتیا داسې اته اتیا داسې نمبر به زه ورته ورکړم. دا نمبر یې شو. مختلف نمبر ما ورته ورکړي. دا نمبر یې شو. صحیح شو که نه؟ خو د هغو مجموعه ما راویسته. دا هم لږ تغیرول غواړي. دا شو. صحیح شو. پرسنټیج هم راووت. اوس په دې کې په دې 15 نفرو کې هغه نفر چې اوچت پرسنټیج دی ټاپ 10 آیټم دی ګوره تیار لس لیکلي دي. یعنې لس دپاره داسې ما ته وښیه چې د هغو تر ټولو اوچت پرسنټیج. یا مثال په دې لسو کې به یو نفر وښیه چې د چا اوچت پرسنټیج دی. 120% می لس هلته موږ به 202 نمبر یې ورکړي. اوس صحیح شو. اوس راشي ګورئ زه ورته څه وایم، یو نفر راته داسې وښیه چې د هغو پرسنټیج زیات دي. هغه څوک دي؟ هغه هم 101 والا پرسنټیج دی. دلته موږ 200 نمبر یې ورکړي. دې کې هم شته که نه؟ اوس به تاسو ته شو کوي، راشي ورته وایي یو نفر ماته شو که نه هغه ده، دوه نفر راته شو که، دویم نفر چې دی هغه ورپسې دا بل. نو ګورې لس نفر هم شو کولی شي، په دې کې شل هم شو کولی شي. مثال که 100 نفر یې شل پکې وښیه، نو تاسو ته دې د هغه لیمټ ښیي چې تر ټولو اوچت پرسنټیج به د دې پرسنټیجو چې مقایسه شي هغه د چا برابرې. نو دې لپاره بیا تاسې ټاپ 10 آیټمس استعمال کړئ. او ټاپ 10 پرسنټیج داسې که مثال په دې کې بیا داسې نه وي چې د 10 او 20 نه معلوم وي. دې اټومیټیکلي دا نورو سره مقایسه کوي او تا دې په نښه کوي چې دا نفر، یعنې دې وایي اوس چې په لسو کې د یو نفر پرسنټیج تر ټولو زیات، په لسو کې د یو نفر پرسنټیج تر ټولو څنګه دی؟ دې کې که تا عدد کم کې که زیات کې هېڅ معنا نه لري. دا په خپله انتخاب کوي. هغه اوچت نفر چې تر ټولو اوچت پرسنټیج برابر کړی دی هغه تاسو ته. اوس که د دې نمبر یې زه کمې کړم، مثال داسې نمبر یې ما ورته ورکړ، پرسنټیج کم شو موږ سره کړه. اوس راشي دا سلیک که مې بي دې یو نه 2-3 نفره سلیک کړي. اوس راشه اوس هم د 92 نسبتا د نورو ډېر زیات راغلی دی. نو دې موږ ته سلیکشن نو د اوچت والا پرسنټیج سلیکټ کولو دپاره چې هغه باید په خپله انتخاب وکړي، د هغې دپاره ټاپ 10 پرسنټیج. داسې دوه نفره ماته شو که چې د هغې تر ټولو کمې نمبرې اول خو 10 نفره راته ښیي، زه وایم نه یو نفر، نو یو نفر زاهد دی 9 نمبر پرسنټیج دی. دو شو که راته، دویم دا 13 نمبر دی. 3 راته شو که چې تر ټولو کم پرسنټیج وړي د هغې لپاره بیا تاسو دا انتخاب. او که تاسې پرسنټیج معلوموئ نو بس همدا نفر دی. په لسو کې دا یو نفر داسې دی چې دې تر ټولو کمې نمبرې وړي دي، د هغې لپاره بټم 10 پرسنټیج. یو ګوري ایوریج وي او یو پرسنټیج وي. ایوریج او پرسنټیج فرق لري. که موږ مثال د دې مضامینو ایوریج راوباسو نو موږ رسو چې دا راواله تقسیم په څو کا؟ 6 کا. دا د دې 6 شو څه ایوریج. خو ایوریج دا اوس 16 نمبر دي، نو دې به د فیصدي ترمنځ فرق نه کوي، یعنې یوه خبره ده. خو ایوریج دې ته ویل کېږي چې هغه د 100 نه زیات راشي، 100 نه
زیات او پرسنټیج د سلو نه زیات سکرین نه راځي لکه ایوریج داسې تاسو ولیکئ موږ سره احمد دی مثال کمال دی احمد دی کمال دی نور دی زاهد دی یونس دی صحیح شو که نه ټولې ما سره 2 لکه روپۍ دي څو روپۍ شو 100,000 شوي 100,000 روپۍ دي ځان یا 2 لکه زه غواړم چې په دې نفرو یې تقسیم کړم نو دا ایوریج د هر یو نفر څونه برابرې نو دا راواله تقسیم یې څو کړه 500 باندې نو 400 روپۍ د دې څه شو ایوریج یعنې د 100 نه زیات شو که نه خو پرسنټیج د 100 نه زیاتېږي نه هغه به 100 کې وي نو موږ وایو چې د دې نفرو ایوریج معلومې اوس دا د 100 نه راوتې نو دې وجې نه دې چې د پرسنټیج او د ایوریج ترمنځ فرق نه کوي نو کنډیشنل فارمیټ ته که زه راشم تر ټولو ایوریج زیات ایوریج به د چا وي په دې کې سره عدد نشته د دغې نفرو تر ټولو اوچت ایوریج برابرېږي او تر ټولو کم ایوریج د چا برابرېږي نو هغې لپاره به تاسې بلو ایوریج باندې کلیک کوئ د دغې نفرو تر ټولو کم ایوریج یا اوسط برابرېږي نو تاسې معلوموئ چې مونږه تر ټولو کم ایوریج او تر ټولو زیات ایوریج د چا باقي په دې کې دا ډیټا بار دی دا ډیټا بار دې لپاره استعمالېږي لکه دېس کې ما د ګټې او تاوان باره کې خبره کړې ده نو زه یې دا قسم کلر دې ته نه دی پکار راشي کلیر رولز ته دا ته ختم کړي زه ورته څه وایم ډیټا بارس استعمالوم ډیټا بارس کې پیدا دی چې کوم یو په ګټه کې نو هغه به لږ کلر زیات لري او کوم یو چې تاوان کې نو هغه به په ریډ کلر باندې راځي او مخه به دې طرف اوس ګورئ ما سره پر ایگزامپل په دې کې خالد راغی هغې موږ نه پر ایگزامپل کمپیوټر واخیستو د کمپیوټر قیمت دومره دی په 2 روپۍ واخیستو 10 دانې واخیستل نو نسبتاً د برني ګټه دا زیاته ده که نه نو د دې کلر زیات شي او د هغې کلر او د تاوان ولې پکې کم راغی ځکه دا ګټه دومره وشو چې هغه تاوان په هغې کې نه معلومېږي اوس که مثال دیس کې زاهد بیا راشي او دې کمپیوټر والو د هغې قیمت نن مینشن کړو او دا خرڅ په تاوان باندې کړو 100,000 روپۍ خرڅ او 2 دانې چې خرڅ کړو نو تاسو څه ګورئ تاوان زیات شو نو دا کلرز دی معنا دا ده چې دې تا ته هغه پیسې شو کوي او د هغه پیسو هغه رینج تاسو د کلر د لحاظ زیات ښیي کوم چې زیات ګټه شوي او یا زیات تاوان شوي د هغې لپاره بیا تاسو په دې کې کنډیشنل فارمیټ کې ډیټا بار استعمال کوئ که نه کوم ماډل کلر سره چې تاسو استعمالوئ هغې کلر سره استعمال پوه شو دې باندې تاسې او دا کلر سکیل هم همدغه آپشن دی خو د کلر سکیل او د ډیټا بار ترمنځ صرف دا فرق دی چې کلر سکیل دا کوي چې هغه فول کلر ورکوي مثال کوم چې ګډه د هغې ته یو قسم کلر تاوان ته بل قسم کلر ډېر تاوان ته بل قسم کلر او دې نه مطلب ډیټا بار ځکه ښه دی چې په هغې کې خلاصه مونږ ته پته لګېږي او آی کنسیټ دې ته وایي نو آی کنسیټ مونږ دې دپاره استعمالو چې مونږ ته شو کوه بس په دې فارمیټ سره چې راځي هغه به تاوان او چې دې سره راځي هغه به ګټې او چې په دې شکل سره راځي نو هغې ته وارننګ شکل مونږ وایو ځکه چې دا نو دومره ګټه ده او نو دومره تاوان نو دا اصلا آی کنسیټ دی دا آیکن د لحاظه دا معلومه مونږ داسې دې ته بیا مونږ خپل دغه هم کېښودلی شو مقدار چې کله دې مقدار ته ورسېږي نو دا قسم دغه به ته ورکوي لکه ته راشئ دې کې تاسو منیج رولز ته راشئ نیو رولز باندې کلیک کوئ تاسې او په دې کې آی کنسیټ باندې کلیک کوئ نو زه ورته وایم چې آیکن دې راځي مونږ سره کوم ماډل آیکن مثال دا ماډل آیکن دې راځي خو ګوره دلته د نمبر د لحاظه پرسنټیج د لحاظه نه کله چې ګټه د 0 نه زیاته شي نو هغې ته دا کلر ورته او کله چې تاوان د 200 روپو نه زیات شي نو هغې ته دا وارننګ شکل او کله چې د 200 نه زیات شي مساوي شي دلته به څه ورته وایي
کچې ته مثال د 200 نه زیات شي صحیح دی او کله چې بیا when 200 نه چې دلته په بل قسم باندې دا کېږي لږ صبر دې ورته وي کله چې تاوان د 200 نه زیاتېږي بس پرېږده ته که نه کله چې د 200 نه زیاتېږي نو هغې دپاره دا قسم او کله چې د 200 نه کم تاواني نو هغې دپاره دا قسم طور ته خپله خوښه باندې جوړ کړه صحیح شلو دا دلته وګوره دې ځي ته when less than when equal or greater than this دې ته به راځي دې به ځان سره وکېږو دا ایډجسټمنټ صحیح ونه شو زه به بیا را جوړ کړم خیر دی لږ څه زه به راشم په دې څه کې کنډیشنل فارمیټ د مینیج رولس نیو رولس ته به راشو آی کنسیډ باندې به کلیک بس صحیح دی دې کې به نمبر انتخاب کړم دې کې به نمبر انتخاب کله چې موږ سره ګټه د 0 نه زیاته شوه 0 نه مساوي نه شوه یو نه به زه ولیکم زه مساوي شوه یو سره یا د یو نه زیاته شوه نو هغې ته دا بیکګراونډ صحیح شو که نه او چې د هغې نه کم راځي دلته اصلا داسې وي زه به داسې ولیکم چې دا ګټه به د لږ زیاته کړم 200 که د 200 نه کم وي نو هغې دپاره دا او که د 0 نه کم وي هغې دپاره تاسو ورسې مقصد باندې اوس دې به ځان سره څنګه کړو دا اوس وګورئ دا 200 نه زیات دي شل دا مطلب په دې دغه کې تاوان خو چې دی هغه هسې په دې فارمیټ سره دی اوس تاوان به صرف په دې شکل باندې ښیي او ګټه به په دې شکل باندې ښیي او چې کله تاوان نه وي نو هغه به په دې شکل باندې یعنې چې د 200 نه ګټه کمه وي نو هغه به په دې فارمیټ د 200 نه ګټه زیات دی هغه به په دې فارمیټ او چې د 0 نه ګټه کمه وي نو بیا په دې تاسې خپل رولز هم د دې لپاره کریټ کولی شئ نورې خبرې به انشاءالله بیا نیکسټ کلاس کې وکړو نن لپاره